ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندونه ډېر می موجود ما د اسلام نه ما موږ د جمعه شروع کړې د تقریبا 2-3 سالو کال کې جوړ کړم د هغه ته وسنه کې د سب پټولو ته بس یو چا کومه کو بس خدای دې سره الله سره خو پیغمبر پر چې من سنة فی الاسلام ولو اجر من عمل بها چې په مسجد کې ابتدا تازه کې خود نه نه کې خود قیامت ته دغه ثواب ده او څوک چې به دغه لار راځي او تر ثواب ده او دا ولې نه کمیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو دوستانو دا اسلام کې د حضرت بلال په نامه یو نوی جماعت جوړیږي. د دې جماعت لپاره مخکې موږ یو ویډیو کړی و چې د هغې ویډیو په طریقه ځینو ملګرو په دوبۍ کې د دې جماعت سره مرسته کړې وه. تقریبا 1,60,000 افغانۍ په اندازه مرسته شوې وه. د دې جماعت سره په هغې پیسو باندې موږ 3 ټنه شاوخوا سیخ اخیستی ده. نو هغه سیخ مخامخ زموږ د همسایه کور د مخامخ هغه ویډیو به تاسو ته موږ په سکرین کې پلی کړو چې کله موږ هغه سیخ راوړل هغه کور کې مې ځای پر ځای کړل د دې لپاره چې د جومات لپاره نور لوازم پوره کېږي. نو دا سیخ هلته ځای پر ځای ایښي. اوس هغه د کلیوالو راجمع شوي دي. دا تختې دغه ته موږ د کلیوالي د بختیار دا تختې مې راوړلې او غواړو چې په دې جومات باندې د خیره سره کار ترسره کړو. موږ یو ټن نور سیخ ته اړتیا لرو، دغه راسمټو ته اړتیا لرو. هغه ملګري چې غواړي د دې جومات سره مرسته وکړي زموږ د واټساپ شمېرې به په سکرین ښکاري. زموږ سره په تماس کې شئ 015 یا 9,920 070 شپږ زموږ د واټساپ شمېرې دي. کولی شئ موږ سره ارتباط وکړئ او د دې جومات سره خپلې مرستې شریکې کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. وروره موږ دغه جمعه شروع کړې ده، تر دغه حده ورسو. هر سړی چې دغه کې موږ سره کومک کوي او دا صدقه جاریه ده، الله دې ورسره ښه وکړي. موږ به ورته دعاګانې کوو. دغه کې 2 وخته مدرسه ده وروره، یو د سهار له خوا نه ده او بله د مازدیګر له خوا نه ده. سهار له خوا نه چې دا د ماشومانو نران ماشومان راځي او د مازدیګر له خوا نه چې دا ښځینه ماشومان راځي. اوس هم ورته دغه تختې راوړي دي او یو 3 ټنه سیم هغه کومک کړی و یو کس او تختې هم ورته راوړلې. اوس سیمټو ته ضرورت لرو، اشاداریو دروازو ته ضرورت لرو او کلیوالو هم 2,000 روپۍ هغه کړی و. دا څه ورته وایي ماته کړې وه، باقي پاتې شو. نور موږ په هغه ولاړ یو، داسې وس چا کې نشته ده چې هغه کومک وکړي او هر سړی چې دی کې موږ سره مرسته کوي وروره موږ ورته دعاګانې کوو. صدقه جاریه ده. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله المولانا العظيم. رونا محترم مسلمانانو ایماندار خلقو، کله چې الله جل جلاله تمام الدنیا شیان پیدا کړي او تخصیص یې نه کوي. الله جل جلاله په قرآن کې د خپل مساجدو تخصیص کړی دی. ولې تخصیص هغه څوک کوي چې هغه شی ورته خاص وي، ډېر پرې ګران وي، محبوب ورته په دې خاطر دنیا ته ښیي چې دا زما محبوب شه دی. چې محبوب وي خدای ته حبیب وي، نو حبیب محبوب هغه څوک وي چې دې سره د ده محبت وي. ځکه چې د الله جل جلاله کې رضا وي، د موږ پرې رضا ده. چې دغه حکم یې موږ په قبولوالی کوو. الحمدلله نن زموږ په دغه فقیره منطقه کې چې نسبت دشت ده او ډاګ ده، هېڅ د خوا نه داسې ډېر زیات مال استحقاق او تحقق نه لرو. غریبه طبقه یو، د لاس په تڼاکو یو شی ګټو. هغه باندې مسجد شروع کړی ده. خدای جل جلاله دې وکړي چې زموږ مسلمانان په هر منطقه کې شرقي وي که غربي وي چې زموږ د حال د فقیر نه خبر وي چې دې مسجد کې لپاره د رضا د الله تعاون وکړي. نن د هفتې په ورځ موږ شروع وکړه، تختې هم راوړلې، نور شیان وسایل برابرو. نو شروع پرې وکړه. الله تعالی دې وکړي چې زموږ د اخلاص خدای قبول کړي. چې 1 روپۍ په څو چند چې الله قرآن کې مهربان کړي والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. یو په دا یو په دې یو په لکونه الله اجر کوي. اخلاص پکې ضروري ده، نیت پکې ضروري ده. زموږ دغه فقراو خلکو سره د مسجد خاص لله فی الله تعاون غواړو. تاسو به حرکت دي، الله به موږ سره کومک دا به جوړولي. نو الله جل جلاله دې وکړي چې زموږ ستاسو موافقت قلبي او بدني ټول یو ځای وي. خدای دې ټول ته اجر ورکړي او زموږ هغه ته به فراموشي هېره نه ورکوي. دا به ته یاد کې نیسئ. هر څومره چې د چا له واقع کېږي د خدای د رضا لپاره به لږې که ډېرې زیاتې که کمې، فقط اخلاص به ته جوړوونکی پوره کوونکی الله ده، خو موږ اخلاص ته الله ګوري. نو الله ځکه قرآن کې مهرباني وکړي چې انما یعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. خبره دا ده بلنده الله وایي مسجدي عمارتونه هغه څوک چې هغه مؤمن مسلمان وي. نو موږ مؤمن مسلمان سره علاقه ساتو، ارتباط سره ساتو چې موږ سره تعاون. خدای پاک دې په کومک د بنده کې، خو بنده به زما د مؤمن مسلمان په کومک کې وي. کومک ان شاء الله تعالی بیا دعا هم کوي چې خدای دې هغه اجر زموږ قبول کړي. دا صدقه جاریه ته قیامت ته روان ده.
څو دنیا بعد چې څوک پکې منځونه کوي هغو ته خدای اجر او ثواب ورکوي او د اولني ثواب نه کمیږي ځکه الله پیغمبر پسې وایي چې من سن سنة فی الاسلام فله اجر من عمل بها چا چې په مسجد کې ابتدا تازه کېښود یو نښه کېښوده قیامت ته دغه ثواب ده او څوک چې په دغه لار راځي هغو ته ثواب ده او د اولني نه کمیږي نو خدای دې وکړي چې دغه برخه کې موږ لوی اجر او برخه واخلو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین صدق الله ګران ورونو که څوک موږ سره د دې دپاره څوک غمداست دی مرستې ته او دغه نه کار د موږ په وس کې اوس دغه نه اوس وکولی سو او نور د موږ په وس کې هم څه نشته ده که تاسې نه څه بودیږي موږ سره مرسته وکوئ د الله د رضا دپاره دا ماجد ښکل سي او 2 زره موږ اچولي نور موږ کې هم څه نه دي پاتې او دغه هلته موږ رسولی ده نور د تاسې نه موږ هغه غواړو او مرسته غواړو که تاسې موږ سره د ګاونډیان مرسته وکوئ او موږ سره هغه ته ورسېږي معامله روغه سي